د زمري یا اسد 24مه چې د اګست له 15 نیټې سره یې سمون درلود، هغه ورځ چې د افغانستان په معاصر تاریخ کې ځانګړی ځای خپل کړی دی. په دې ورځ 20 کلن جمهوري نظام نسکور شو او اسلامي امارت د دوهم ځل لپاره د افغانستان واک ترلاسه کړ. هغه تحول چې د افغانستان پر سیاسي، امنیتي او سیمه ایز وضعیت ژور اغیز وکړ. سلامونه لیدونکو، ستړي مشئ، زه مسعود مطمئن یم. د دې مهمې ورځې په مناسبت په دې ځانګړي خپرونو کې مو د افغانستان د تیرو 15 کلونو بېلابېل سیاسي اړخونه له دریو سیاسي چارو له شنونکو او کارپوهانو سره څېړلي دي. د خپرونې په لومړۍ برخه کې مې د سیاسي چارو له شنونکې ښاغلي ډاکټر ګل محمدین محمدي څخه پوښتنه وکړه چې د اسد 24مه د افغانستان په معاصر تاریخ کې څه ډول ورځ ده او په خاصه توګه د افغانانو لپاره څه پیغام له ځان سره لري. دا چې د اسد 24مه کله یادوو، د موږ ذهن ته، د ټولو ذهن ته دا ودرېږي چې د هغه ورځ ده چې اشغالګر د افغانستان نه ووتل. د هغه ورځ ده چې د دې ورځې په راتګ سره افغانستان کې د وینو بهېدل بند شول. د هغه ورځ ده چې موږ د سلګونو ځوانانو جنازې بندې شوې. هغه ورځ ده چې یتیمانو اوښکې وچې شوې او د خوشحالۍ اظهارات یې وکړل. هغه ورځ پر یادوي چې موږ کونډې او یتیمان او د هغو ته د پای ټکه کېښودل شو. هغه ورځ ده چې د افغانستان د تجزیې څخه وژغورل شو. هغه ورځ ده چې افغانستان خلک په یو ټغر باندې کېناستل. هغه ورځ ده چې افغانستان د یوه مستقل داخلي او خارجي سیاست لرونکی هیواد شو. هغه ورځ ده چې دلته موږ د مواد مخدر صفر ته په یو فرمان باندې راښکته کړ. هغه ورځ ده چې اداري فساد په مکمل ډول په افغانستان کې پای وموند. هغه ورځ ده چې افغانانو ترمنځ مینه، اتحاد او ورورولي رامنځته ده. دغه هغه ورځ ده چې موږ د دغې ورځې نه وروسته په د 15 کلونو کې د خارجیانو د کومک څخه بغیر د ډېرو سترو پروژو شهیدان وو. افغانستان د یو داسې جغرافیې چښتن شو چې افغانستان ته نور څوک په بده سترګه نشي کتلی. د افغانستان ټول خلک متحد او متفق دي او د هغه ورځ ده چې موږ اوس د چا فشارونو ته نه یو تسلیم. که یو څوک د افغانستان سره د تقابل په خاطر لارې بندوي، افغانستان حکومت دغه وړتیا پیدا کړه چې متبادلې لارې پیدا کړي. ډېره مننه. محمدي صاحب، که دا راته ووایې دغه 15 کلنه دوره کې اسلامي امارت د هیواد لپاره کومې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې هغه د هیواد د خلکو لپاره د ستاینې وړ وي، د ولس لپاره د ستاینې وړ وي، که په دولتي برخو کې وي، که په اقتصادي برخه کې وي، که په امنیتي برخه کې وي، او لا هم کومې ننګونې دي چې اسلامي امارت ورسره لاس او ګرېوان دی؟ په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي او بعضې ننګونې مشکلات هم شته. دغه 15 کاله د اسلامي امارت ته د ثبات دوره وه. اوس راتلونکي کلونه موږ باید د پرمختګ دور ته ولاړ شو. افغانستان نور باید پرمختګ وکړي. افغانستان په سیاسي برخه کې دا لاسته راوړنې لرلې دي چې هغه زورواکي، هغه ښکراور، هغه امپراتوران یې مات کړل. او بله خبره دا وه چې د فتح په راتګ سره عمومي عفوه اعلان شوه. دا د هیڅ چا تصور نه و. خلکو به دا ویل چې افغانستان به بیا د وینو په یو بحر بدل شي، یو بل نه به خلک انتقامونه واخلي. د اسلامي امارت د زعیم دغه فرمان چې د عفوې د ټولو دپاره صادر کړه، دا د افغانانو دپاره د متحدالوالي د ټولو لومړۍ لاسته راوړنه وه. همدا قسم ته اسلامي امارت وتوانېده چې د 20 کاله سخت مبارزې وروسته امریکا او د هغې متحدین مات کړه. بیا یې اوس دغه د 45 پورې نه زیات ملکونو سره دوی سیاسي او ډیپلوماتیکې اړیکې لري، تعاملات لري. د روسیې غونته یو داسې هیواد چې په ملل متحد کې د رای ورکولو حق لري په رسمیت پیژندلی. چین او روسیه په ملل متحد کې د افغانستان د پالیسۍ نه دفاع کوي. همدا قسم ته یو شمېر زیات هیوادونه دي چې د افغانستان د دغه سیاست څخه راضي دي. یو طالب چارواکي ویل چې د حج په وخت کې ماته یو عرب چارواکي وویل چې د تاسو د قربانیو د وجې خاص د موږ جهانیانو ته سترګې جګې شوې. نور موږ په مسلمانانو هیوادونو کې داسې څوک نه لرل چې د کفري نړۍ سره داسې مقابله ورکړي، زندانونو ته د ټټر ووهي، شهادتونه د قبول کړي او خپل دغه زخمتونه د قبول کړي. دا یوازې تاسو افغانان وئ چې دغه اتلولي مو قبوله کړه.
د امریکا غونته طاقت چې په جهانیانو د هغې طرف ته حتی په بدو سترګو نه کتل، تاسو وسلواله مبارزه ورسره پیل کړه او د 20 کاله سخته مبارزه وروسته تاسو کامیاب شوئ. دغه د تاسو ته مبارک وي او دا واقعا د ټولو افغانانو دپاره د افتخار خبره ده. اسلامي امارت په اقتصادي برخه کې هم ډېر لاسته راوړنې لري. تاسو وګورئ د کوشتپې کانال چې په ډېرو میلیارډونو ډالرو کې هم نه جوړېدل او دا قسم ته په هغې کې به سیاسي نور ملاحظات وه. اسلامي امارت د داخلي بودیجې څخه په ډېر ښه ډول سره بدون د ګوښونو، بدون د خارجي هیوادونو د مداخلې هغه پروژه د تکمیلېدو په حال کې ده. کاسا هزار پروژه، همدا قسم د ټاپي پروژه، نورو د لنډ موږ په کابل ته پلازمینې ته وګورو، د چا په فکر کې هم نه راتله چې د داسې زورواکانو کورونه به د یو ایکس علامې په لیکلو سره هغه بړنګېږي. ډېره مننه. محمدي صاحب که دا راته وایي چې اسلامي امارت په هیواد کې سراسر امنیت او په شرعي نظام په ټول افغانستان کې قایمول دا د خپلې مهمې لاسته راوړنې بولي، خو له دې سره مهاله موږ یوازې په نړۍ په سطحه یوازې روسیې په رسمیت پیژندلی یو. داسې اسلامي امارت په 14 ولایتونو خپل حاکمیت هم لري، 14 ولایتونه د خپل کنټرول لاندې دي، په ټول هیواد کې امنیت دی. نو نړیوال ولې دې ته نه حاضرېږي د اسلامي امارت په رسمیت وپېژني؟ دلته اصلا خبره دا ده چې نړیوالو چې هر کله د دوحې هوکړه د اسلامي امارت سره لاسلیک کړی، د دې تر شا دوی ډېر ضرورتونه لرل. دوی دا فکر کوه چې که چېرته موږ د افغانستان نه ووځو، د افغانستان د طالبانو حاکمیت به افغانان قبول نه کړي. دلته به دوی ته خپلو هغه نفرو د دوی لاس لاندې نفرو به ورته ویل چې طالبان د دې واس او واک نه لري چې په افغانستان کې د سرتسري حکومت وکړي، ځکه خلک د موږ سره دي، موږ د دغې ځمکې د دې جغرافیې اصلي حاکمان یو. نو امریکایانو او د هغوی متحدینو دا فکر کوه چې د دوی پالیسي خو همدغه ده، ډیوایډډ ان د رول، خلکو کې تفرقه واچوي او تاسو حکومت پرې وکړئ. نو دوی ویل چې طالبان د نوې ټکنالوژۍ سره بلد نه دي، حکومتداري به په ښه ډول ونه کړي، د خارجي هیوادونو سره به ارتباطات ونه لري، داخل کې به افغانان د دوی سره جنګ شروع کړي، ځکه په خپل منځ کې 20 کالونو کې ډېر مشکلات، ډېرې ناخوالې رامنځته شوي وي. خو دغه چې هر کله اسلامي امارت په ښه ډول سره منیجمنټ کړه، په ټوله جغرافیه حاکمیت ولره، سرتسري امنیت شو، اوس خارجیان ورخطا دي. خارجیان اوس داسې وایي چې دغو خلکو چې بغیر د مډرن ټکنالوژۍ نه، بغیر د اتومي اسلحو نه، په دا کې چې 20 کاله خلک هم مړه شوه، خلک هم بندیان شوه، بیا هم په یو ټغر سره ناست دي، بیا هم د خپلې خاورې نه په یو اتفاق دفاع کوي. نو دغه خلک چېرته په رسمیت وپېژندل شي او ملل متحد ته لار پیدا کړي، د ملل متحد سټیج او مایک د دوی په لاس کې شي، هغه اسلامي هیوادونه به په دوی پسې اقتدا وکړي، ځکه دوی د رهبرۍ وړتیا لري. محمدي صاحب که په لنډ ټکي وپوښتم، د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو اصلي غوټه چیرته ده او دا غوټه ولې نه خلاصېږي او که خلاصېږي څه وخت به خلاصېږي؟ د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو اصلي غوټه د امریکا په لاس کې ده. امریکا نه غواړي چې اسلامي امارت په اسانۍ په رسمیت وپېژني. امریکا دلته خپل اهداف لري. امریکا غواړي چې دلته خپل حضور ولري. که چېرته امریکا اسلامي امارت په رسمیت وپېژني، نړیوال نور دې ته حاضرېږي چې اسلامي امارت په علني توګه، لکه څنګه چې اوس اسلامي امارت دې ته ډېره اشاره کوي چې موږ له 40 څخه ډېر هیوادونو سره ډیپلوماټیکې اړیکې لرو، د موږ سفارتونه هغلته دي، که څه هم مثلا موږ په یعنې دوی دا په دې ارزوي چې موږ په رسمیت غوندې پیژندلی یو، که علني نه دی. نو ولې نه علني کوي؟ که چېرته امریکا وپېژني، دغه کسان به هم راولاړېږي، اسلامي امارت به په رسمیت په علني توګه پیژني او که څنګه؟ که چېرته امریکا دا نن هم ووایي چې موږ اسلامي امارت په رسمیت پیژندلی، بغیر د وقفې نه به ټول هیوادونه اعلان وکړي، هغوی به بیا هیڅ ملاحظات ونه لري. دغه ملاحظات چې اوس د رسنیو نه دوی وړاندې کوي چې وایي چې د رسمیت په بدل کې موږ دغه شرایط لرو، هیڅ شرایط به د اسلامي امارت ولې نور هیوادونه د امریکا د اغېزې لاندې دي په دغه اساس؟ علت دغه دی چې دوی په مختلفو بخشونو کې د ځان تطمیع کړي دي، د ځان غلامانې ګرځولي دي، یا سیاسي فشارونه دي، یا اقتصادي فشارونه دي، یا نور پوځي هوکړه لیکونه د دوی سره لري. نشي کولی چې د امریکا د خوښې نه دوی مستقلانه
عاقلانه تصمیم ونیسي. که چېرته اسلامي هیوادونو دا جرأت لرلی باید دوی دا کار مخکې کړی وای، ځکه افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد ده چې په ټوله جغرافیه کې شریعت نافظ دی، یوازینی هیواد دی چې مواد مخدر پکې صفر دي، یوازینی هیواد دی چې دلته داخلي جګړې نشته. خو دغه اسلامي هیوادونه او خارجیان په رسمیت د امریکا د ویرې نه پېژني، که نه دوی باید دا جرأت کړی وای چې لله الحمد داسې یو مسلمان هیواد کې چې په ټوله جغرافیه کې شریعت حاکم دی ولې په رسمیت ونه پېژنو، داسې یو هیواد چې روس او امریکا ته یې ماتې ورکړې، انګریزانو ته یې ماتې ورکړې ولې په رسمیت ونه پېژنو، داسې یو هیواد چې د دوی د زخمي کولو وروسته زخمي ټوټه ټوټه دی، هره تیږه د شهیدانو په وینو رنګ ده، بیا هم چې په ترکیه کې زلزله کېږي اسلامي امارت نقدي مرستې لیږي، بیا هم چې په غزه کې مشکلات راځي اسلامي امارت د دوی د مظلومیت اواز پورته کوي. دغه کار بل څوک نشي کولی. په ایران باندې د امریکا او د اسرائیلو ګډ جنگ دی، خو اسلامي امارت د دوی حاجیان د دوی هغه نور هر قسم قربانۍ ته اوږه ورکړه او په ډاګه اعلان وکړي چې موږ د ایران تر څنګ ولاړ یو. دغه د امریکا وحشیانه بریدونه یې وغندل. آیا بل هیواد دا جرأت کولی شو چې د امریکا په مقابل کې دا وکړي؟ نو ځکه امریکا نه غواړي چې په همدغه زور په همدغه قوت چې امریکا، روسیه، انګریزان مات کړل او دا خلق متحد دي او د دوی اتومي اسلحې د کاره وغورځولې، د اتومي اسلحې په مقابل کې د ځان اټوم بم جوړ کړ ورته، نو د دغه مخه دوی نشي نیولی او دا ویره لري، ځکه دوی تاریخ مطالعه کوي چې دغه خلک په همدې قوه سره یو ځای شي د نړیوال ټولو هیوادونو مشري به په غاړه واخلي. که د کفري هیوادونو نه وي نو که د اسلامي امارت هر چارواکی ملل متحد لاره پیدا کړي هلته د اسلامي امارت نماینده شي، په دې کې شک نشته چې هغه هیوادونه چې اوس د امریکا د ویرې غږ نشي کولی هغه به ټول په اسلامي امارت سره اقتدا کوي او د دوی طرفداري به کوي. بالاخره به د امریکا په مقابل کې دلته یو کلک متحدالوالی رامنځته کړي د اسلامي هیوادو او دا به د دوی دپاره د سرخوږۍ سبب وګرځي. ډېره مننه. محمدي صاحب، په د وروستیو کې د اسد د 40مې یا هم د اسلامي امارت د 5مې کلیزې په پوره کېدو سره د اسلامي امارت ځینې مخالفې څېرې وخت نه وخت په میډیا کې ځینې څرګندونې کوي چې ګواکې موږ د افغانستان په ځینې سیمو کې عملیات یا هم فعالیتونه ترسره کړي دي، خو اسلامي امارت بیا بل ورته وایي چې دا یوازې میډیایي تبلیغات دي، په اصل کې څه شتون نه لري. په دې اړه اوس ستاسو لیدلوری څه دی؟ آیا دا په فزیکي ډول شتون نه لري، یوازې تبلیغات دي؟ که تبلیغات دي، دغه تبلیغاتو تشا اصلي کړی څوک دی او ولې دغه ډول کړنلارې ترسره کوي؟ که دغه کړنلارې همداسې دوام ومومي د دې وروستۍ پایله به څه وي؟ اصلا خبره دا ده چې هغه څه چې زه د مرمۍ موټر ورسره وه، هوایي ځمکني پوځونه ورسره وه، دوی بیا ونه تولیدل چې د افغانستان جغرافیه باندې حاکمیت ولري، وتښتېدل، افغانان یې همداسې بې سرنوشته پرېښول. نو هغه به اوس څنګه وکولی شي د داسې نظام په وړاندې چې دوی به مخکې ویل چې دا یو څو 120 موټر سایکل سپاره دي، دغه د موږ مقابله نشي کولی. نو نن هغه 120 موټر سایکل سپارو د دوی نه ټول افغانستان ونیوه او دوی هلته نن په خپل کلي ته، خپل ولایت ته، خپل ولسوالۍ ته نشي راتللی. څنګه به دوی وکولی شي چې د اسلحو سره راشي؟ د اسلحو سره خو امریکایان راغلي به ولاړه، دلته اسلحې ترې پاتې دي. اوس هم ټرمپ په خوب کې هم افغانستان اسلحې او خپل پوځي تجهیزات یادوي. د اسلحو سره خو روسیان راغلي وه، دوی د هغو نه عبرت واخلي. د افغانستان د خاوره د شهداو خاوره ده، دلته هیڅ څوک د زور د وجې نه کامیاب شوي دي او نه کامیابۍ ته رسېدی شي. دغه خلک د بل چا د خوشحالولو دپاره کار کوي، د بل چا د پروژو د تطبیقولو دپاره کار کوي. پاکستان د امریکا نه رسن پروژه واخیسته تر څو په افغانانو باندې فشار راوړي. لومړی د مهاجرینو د راویستلو په کتروي شکل باندې چې دلته به دوی به دغه اداره نه کړي، دلته به د خلکو ترمنځ شکایتونه پورته شي. خو هغې ته الحمدلله د افغانستان خلکو اسلامي امارت په داسې یو اواز باندې اوږه ورکړه، منیجمنټ یې کړه چې نه د مهاجرینو اواز پورته شو او نه دلته مشکلات پیدا شول. وروسته چې دې نتیجه ورنه کړه، بیا په افغانستان باندې په یو بله بانه باندې وسلوال بریدونه شروع کړه، هوایي بریدونه شروع کړل چې د هغوی په مقابل کې هم جدي عکس العمل ولیده، د افغانانو متحدالوالی ولیده. اوس دې پروژې ته کړې دي، اوس وایي چې افغانان خو د جنگ د لارې نه تسلیمیږي. اوس د افغانستان د اسلامي امارت په سیاسي مخالفینو باندې هغوی ته ځای ورکوي او اسلحې ورکوي چې افغانستان کې مشکلات
مشکلات پیدا کوي تاسو موږ حمایه کوو خو دا هیڅ نشي کولی دا د امریکې د پروژو دپاره کار دی تر څو امریکا دلته په افغانستان کې خپل حضور ولري امریکا په 20 کلنۍ سختو جنګونو کې دلته پاتې نه شوه نو څنګه به اوس پاتې شي څنګه به په داسې یو نظام کې چې هغه دلته ټول حاکمیت لري متحد دي افغانان یې تر شا ولاړ دي دغه د امریکا او د هغوی متحدینو راتلل افغانستان ته خوب ده خیال ده او جنون ده هیڅ کله دوی دا نشي کولی دا به میډیایي تبلیغات وي ودې وایي دوی جهاني مطبوعاتو ته دې وښیي چې د افغانستان په ټوله جغرافیه کې موږ یوه ولسوالي یوه لویشت خاوره نیولې ده دغه د مطبوعاتو د لارې دوی دغه پروپاګند کوي تر څو د جهانیانو توجه ځان ته راواړوي خو په دې باندې جهانیان هم پوهیږي امریکا او د هغوی متحدینو ته د اسلامي امارت قربانۍ او زور معلوم شوی دی په دغو مجازي نړۍ په تبلیغاتو باندې نه خارجیان اوس باور کی او نه افغانانو ته د منلو او باور وړ ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب په وروستیو کې ځکه د خپرونې وروستۍ شیبې دي که ولس ته د اسد 43 یا د اسلامي امارت د 5مې کلیزې په تړاو کوم خاص که پیغام ولرئ کامره ستاسو په چوپړ کې ده. ولس ته مې پیغام دا دی چې موږ به تر څو پورې جنګ غواړو تر څو پورې بدبختۍ غواړو تر څو پورې ورونه زمن شهیدان کیږي باید ژوند وکړو تعلیم وکړو متحد اوسو د سیالانو سره سیال شو پرمختګ وکړو نور باید هغه چا په وعدو باندې ونه غولیږو چې هغوی خپل بچیان په خارج کې تعلیم کوي او زما او تا بچیان وژني او وروسته بیا د قدرت په چوکۍ باندې دوی ناست وي. د اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې د خلکو غوښتنو ته ځواب ووایي تر څو د خلکو هغه مشروع غوښتنې چې هغه تعلیم دی د ځوانانو په حکومت کې استخدام دی همدا قسم ته د فقر دپاره د مخنیوي دپاره کار کول دي یعنی د ځوانانو هغه د خلکو هغه مشروع غوښتنې چې هغه د شریعت خلاف نه وي اسلامي امارت نه مې غوښتنه دا ده چې دغه ومني او د خلکو نه مې غوښتنه دا ده چې د خپل حکومت تر څنګ ودرېږي که چېرته موږ نظام خپل نظام ولرو داخلي او خارجي پالیسي مو خپله وي د عزت آبرو چښتن به وو که پردی وطن څومره ښایسته وي په هغې کې موږ څومره د پیسو چښتن هم وو بیا به هم موږ ته د مهاجر د بېګانهګانه لفظ استعمالیږي هلته به مو عزت نه وي او د افغانستان مخالفینو نه مې هم غوښتنه دا ده چې افغانستان د ټولو ګډ کور دی راشئ چې دلته هم په ګډه سره افغانستان آباد کړو د بل چا د خوشحالولو دپاره کار مه کوئ چا چې د بل چا خوشحالولو دپاره مخکې هم کار کړی تاریخونه یې وګورئ هیڅ نتیجه یې نه ده ترلاسه کړې بلکې غمجن شوي دي توهین شوي دي تحقیر شوي دي موږ په افغانانو باندې بد ژوند نه لورېږي ټول باید افغانستان ته راشي اسلامي امارت د دې دپاره کې د اړیکو کمیسیون جوړ کړی دی هغه څوک چې راغلي دي دلته په عزت کې ژوند کوي افغانستان د ټولو ګډ کور دی په ګډه به آبادوو دا د ټولو مسؤلیت د خپرونې په دوهمه برخه کې مې د سیاسي چارو له شنونکي له ښاغلي ډاکټر سخي احمد شهیدزاده سره مې د اسلامي امارت د تیرو 5 کلونو لاسته راوړنې مهم بدلونونه او پر وړاندې یې پرتې ننګونې ارزولې دي دا چې په دې موده کې کوم کارونه شوي دي او لا هم کومو برخو ته اړتیا ده. جا داره که 24 اسد روز فتح و استقلال افغانستان را برای ملت مجاهد غیور افغانستان و برای تمام مجاهدین سرزمین تبریک و مبارکباد عرض بکنم. دقیقا روز 24 اسد همونطور که شما پرسان کردین روز فتح و پیروزی و روز ختم اشغال و روز تامین عدالت و روزی هست که برای سرزمین یک دستاورد بزرگ را برای ملت رنجیده افغانستان به بار آورده است. در این شک تردید نیست که ملت مجاهد افغانستان در طول تاریخ اشغال را نپذیرفته و اشغال را نمیپذیره. هر دنیایی که بخواد با جبر و ظلم و با طغیان و سرکشی بالای سرزمین حاکمیت داشته باشد و این تاریخ نشان داده که ملت افغانستان و مجاهد این سرزمین اشغال و ظلم و تعدی و تجاوز را نپذیرفته و نمیپذیرد. همانطوری که سقوط نظام جمهوریت شما اشاره کردین به این مناسبت است که وقتی که نظام جمهوریت سقوط کرد به اساس شاکاری و فداکاری نیروهای مجاهدین سر به کف امارت اسلامی افغانستان بودند. اینا همانطوری که افغانستان را اشغال کرده بودند همانطور قاطعانه مجاهدین این سرزمین اینها را از این سرزمین بیرون کردن و دور کردن و راندن. اینا به خواست خود بیرون نشدن که ما سقوط جمهوریت یک چیز دیگری را تحویل بکنیم. اینا به اساس فداکاری ها و مجاهدت و قربانی ها فرزندان این سرزمین از این سرزمین بیرون کرده شدن و رانده شدن. شما میبینین به خاطر آوردن نظام امارت اسلامی
صدها دهها قربانی را مجاهدین امارت اسلامی به این سرزمین، فرزندان دلیر این سرزمین دادند تا نظام جمهوریت سقوط کرد و یک نظامی که مملو از عدالت است و نظامی که بر اساس شریعت اسلامی و قرآن کریم حاکم است. امروز الحمدلله ما شاهد یک نظامی هستیم که افغانها در زیر چتر این نظام در فضای اخوت و در فضای برادری، در فضای یک صمیمیت، در پرتو امنیت الحمدلله امروز اینها زندگی دارن و زیستی و زندگی میکنن. شما اشاره کردید که حکومت جمهوری که وقت سقوط کرد، اگر اجازه بپرسم وقتی که نظام جمهوری از بین رفت یا سقوط کرد و امریکایی هم از افغانستان را ترک کردن، خارج شدن، نقش مهمی که در این روند داشت آیا جامعه بود، مردم افغانستان بود یا تنها خود نیروهای امارت اسلامی بود؟ دقیقاً فسادی که در نظام جمهوریت بود و ظلم نابسامانی هایی که در نظام جمهوریت حاکم بود، این ظلم و فسادشان یک طرف باعث شد و از طرف دیگر فداکاری های فرزندان این سرزمین و مجاهدین این سرزمین همین بودن که امریکایی ها را از این سرزمین بیرون کردن و راندن. آنها به خواست خود نرفتن. این بحثی هیچ جور نمیاد، به دور از تعقل است که یک کسی در یک سرزمین 20 سال سرمایه گذاری بکنه و اوج پایگاه داشته باشه و اوج قدرت داشته باشه و اوج در منافیش او سرزمین باشه، با زور ترک بکنه بیرون شو. بلکه افغانها مردمی با عزتی بودن که اینها را بیرون کردن و راندن. الحمدلله سرزمینشان را از اشغال و از تجاوز آزاد کردن. آقای شهیدزاده، گفتم میشود که بخش از بزرگی از بودجه حکومت پیشین بر کمک های خارجی متکی بود. سوال این است که این وابستگی مالی با کشورهای دیگر چه تأثیری بر استقلال و دوام یک حکومت دارد؟ بس به این مناسبت بود که افغانستان وقتی که یک کشور بودجهش میته، هر که نان دهد میگه فرمان دهد و اهداف خود را هم داشت، چون در اون زمان در اشغال بود، استقلالیت خود را نداشت. هر آن کشوری که در این سرزمین سرمایه گذاری میکرد خواست و اغراض و اهداف خود را هم داشت. به این مناسبت در نظام جمهوریت استقلالیت کماکان وجود نداشت و امکاناتش از بیرون داده میشد و فرمایشات هم از بیرون بود برای کسایی که در اصل امور بودن. در کل تصمیم گیرنده کی بود در نظام پیشین؟ شما میبینید یک سرزمینی که در اشغال قرار داشته باشه و سرزمینی که حاکمیت نداشته باشه و سرزمینی که استقلال نداشته باشه، خود طبعا تصمیم گیرنده از اونها کسایی هستند که اونها برای امو نظام پول میدادن، پیسه میدادن، امکانات میدادن و رهبریشان هم به دست از اونها بودن. متاسفانه در او وقت افغانستان یک نظام مستقل، آزاد و نظامی که استقلالیت خود داشته بود نداشتن. به این مناسبت اما اهداف خود را که خارجی ها پول و پیسه و امکانات بودجه دولت را میداد و او اهداف خود را هم داشت، فرمایشات خود را هم میداد و به مخاص از اونا پیش میرفتن. اما نظام جمهوریت تحلیل ها و گزارش های زیاد وجود دارد که نیروهای امنیتی جمهوری در بخش های حمایت هوایی و امور تکنیکی به کمک های خارجی وابسته بودند. اگر به این دیدگاه موافق باشید، این تنها یک ضعف نظامی بود یا نشان دهنده از ناکامی روند دولت سازی به شمار می رود؟ نه تنها در بخش بودی نیروی نظامی و هوایی. شما میدونید که اکثریت بودجه افغانستان تعلق بر کشورهای بیرونی داشتن. همین ناتو بود، امریکا بود که اینا رو تامین میکردن. همین ضعفشان بود که استقلالیت نداشت. یک کشوری که بالاتر از چند لک فوج داشت تا دندان مسلح بودن و با اندکترین حرکت مجاهدین امارت اسلامی به سقوط مواجه شد. علت اساسی شمی بودن که اونها استقلالیت خود را نداشتن و می حاکمیت را نداشتن و درس و فرمایشات از طرف بیرونی ها و خارجی ها بودن. زمانی که بیرونی ها تنگ آمدن و اشغال را مجاهدین افغانستان را خواستن که از اشغال خلاص بسازه، وقتی که امریکایی ها دست به فرار زدن، شما دیدین که به فردایش افغانستان سقوط کرد، دیگر نظام جمهوریت بقای نداشت. مجاهدین امارت اسلامی در کابل داخل شدن و تمام کنترل سرزمین را به دست خود گرفتن. تحلیل‌های وجود داره که و زیادتر تحلیل‌ها میشه، کارشناسای سیاسی میگه که در جریان نظام جمهوری در 20 سال وقتی که امریکایی‌ها در افغانستان حضور داشتن، به امارت اسلامی کشورهای مثل به طور روسیه، ایران، چین
از امارت اسلامی حمایت میکرد. به نظر شما به این دیدگاه موافق هستین؟ آیا امارت اسلامی را حمایت میکردن یا خیر؟ شما میبینین که امارت اسلامی فرزندان این سرزمین همانطوری که با یک عقیده اسلامی و ایمان کامل به خاطر مبارزه علیه باطل برآمده بودند. این به اون فرمودات پیامبر خدا صلوات الله علیه وسلم که مثل المجاهد فی سبیل الله که مثل صائم القائم القانت، به اساس عقیده دینی و ایمانیشان مجاهدین برآمده بودند و با کمک و معیت مردمشان این مبارزات را داشتن. هیچ کشور بیرونی نه در او سرزمین در او وقت حامی امارت اسلامی افغانستان مجاهدین بودن و فعلا هم شما میبینین که اگر کسایی که برای آوردن نظام امارت اسلامی افغانستان کشورهایی که شما نامگیری کردین اگر اینا موافق می بودن که امروز باید امارت اسلامی افغانستان را تمام دنیا در رسمیت میشناخت، چرا در رأس کشورها اینا جایگاه و موقف خود را دارن. اما مجاهدین امارت اسلامی افغانستان با اساس امو عقیده ای که الله و رسول برش فرمان داده بود، با مو عقیده فضیلت جهاد و با صف مجاهدین با مو عقیده ایمانی و وجدانی خود برآمده بودند که تا امروز الحمدلله در یک فضای حاکم امارت اسلامی افغانستان قرار داره و یک امنیت سرتاسری هم الحمدلله با اساس عقیده و اخلاص و عدالتی که اینها دارن در سرزمین خدمت میکنند الحمدلله امروز حاکم است. آقای شهزاده، اگر اینجا بپرسم که امارت اسلامی میگوید که ما در افغانستان دستاورد بزرگی که داره امنیت تامین شده، دولت شریعت اسلامی برپاست و همچنان بعضی از دستاوردهای در بخش اقتصاد رم بزرگترین دستاوردهای خود میداند، ولی در سطح جهان یا در کشورهای بیرونی فقط روسیه امارت اسلامی را تاکنون به رسمیت شناخته. این که 5 سال هم تکمیل شده نیست، چرا امارت اسلامی را دیگر کشورها به رسمیت نمیشناسه؟ عمده ترین علت چی است؟ اصل بحث به این است که شما میبینین به عنوان یک ژورنالیستی که هر روز گزارش تهیه میکنه، امنیتی که امروز الحمدلله در افغانستان حاکم است در طول تاریخ گذشته این امنیت را افغانها تجربه نداشتند و تجربه نکردند و زیربناهای فعلا که در افغانستان در 5 سال امارت اسلامی کاری که در افغانستان شده در 20 سال نظام گذشته و جمهوریت نشده. شما ببینین پروژه کاسا 1000 که بزرگترین پروژه در سطح منطقه است، پروژه قوشتیپه و کانال هایی که پروژه زیربناهای طرح و تطبیق پلان که فعلا روان است، این یکی از بزرگترین دستاوردها در بخش اقتصاد است. در افغانستان امروز الحمدلله امنیت تامین است، چیزی که در یک سرزمین مهم است او امنیت است. کوتاه اگر بر ما بگوین آقای شهزاده، درخواست کشورهای بیرونی که امارت اسلامی را تا اکنون به رسمیت نشناخته، درخواستشان از امارت اسلامی چی میخواد؟ کوتاه اگر بگوین. شما میبینین اگر در ظاهر علنا اینا اعلان نکرده که ما امارت اسلامی افغانستان را در رسمیت نشناختیم، ولی حقیقتا کلشان با نظام امارت اسلامی افغانستان امروز همکاری دارن. با 40 کشور امارت اسلامی افغانستان روابط دیپلماتیک و روابط حسنه را چرا علنی نمیسازه؟ که این خوب مربوط بر زنا میشه. اینا باید اگر کشورهای همسایه و کشورهای دنیا بخواهد که حقوق بشر در تمام سرزمین حاکم باشه، وزیر نظام امارت اسلامی افغانستان اینا باید استقبال بکنه. امروز الحمدلله امنیت است، عدالت است در افغانستان، زیربنایی ها و کار اقتصاد به شکل احسن و خوب روان است. حتی بحث امی پروژه انتقال برق و گاز را شما میبینید که حتی در اقتصاد منطقه تاثیرات مثبت، تاثیرات خوبی را دارد و باید دنیا از نظام امارت اسلامی افغانستان استقبال بکنه و این نظام امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت بشناسه. از نظام امارت اسلامی افغانستان به خیر تمام منطقه و دنیا هست. بسیار تشکر. در آخر اگر راجع به 24 اسد که امارت اسلامی ایرا فتح کشور میدانه و استقلال میدانه، برای ملت چی پیام داره؟ دقیقاً روز 24 اسد روز فتح و پیروزی برای تمام ملت افغانستان است و مبارزین این سرزمین، فرزندان دلیر این سرزمین، مجاهدینی که مبارزه کردند، وطن را آزاد ساختند. بزرگترین اقتدار و بزرگترین افتخار بر یک سرزمین آزادیشان است و تامین امنیتشان است. الحمدلله امارت اسلامی افغانستان توانست که هم در این سرزمین امنیت را تامین بکند و هم آزادی سرزمین را به دست بگیرد و هم حاکمیت کلی را
در منطقه داشته باشد. شما میبینید که امروز الحمدلله امارت اسلامی در سرزمینی که ما و شما زندگی داریم همان طور که امنیتش حاکم است و حاکمیت مطلق هم در این سرزمین داره و ملت افغانستان هم از این نعمت رب العالمین که امنیت است، لئن شکرتم لازیدنکم، از این نعمت باید شکرانگی رب العالمین را سپاسگزاری داشته باشد، از این نعمت استقبال بکند و امیدوارم که سرزمین برای همیشه مردم این سرزمین مرفه، آزاد، سربلند زندگی خوبی را در کنار نظام امارت اسلامی افغانستان داشته باشد. او د خبرونې په وروستۍ برخه کې مې د پوهنتون استاد او سیاسي چارو لشرونکي سید ضیا حسیني سره مو د اسلامي امارت د نړیوال حیثیت او تر اوسه د رسمي نړیوالې پیژندنې د نه شتون پر لاملونو بحث کړی، دا چې افغانستان رسمیت پیژندنې پر وړاندې کوم سیاسي او نړیوال عوامل خنډ دی. آنچه که واضح و مسلم است برای ارزیابی یا تحلیل نقاط قوت و ضعف ساختارها و دستاوردهای حکومت‌ها معمولاً طی چند سالانه صورت میگیره، ولی اگر جمع‌بندی به صورت کلی 5 سال گذشته معمولا در ساختارهای حکومتی، نحوه حکومتداری ها، اینا یک مدت طولانی و قابل پسندیده ای است که هر طرح و برنامه از ابتدا مانده شود، چیده شود، در نهایت در طی 5 سال تحقق پیدا میکنه. اکثر استراتژی های انکشافی اگر بحث تطبیق ماستر پلان های شهری گرفته تا ماستر پلان های در قسمت ترانزیت، انرژی یا حداقل مباحث کلان اقتصادی و مدیریتی در یک دور زمانه مطرح شود، بیشتر دور زمانه برگرفته از نهایت 4 سال تا 5 سال است. خب اگر ما بیم مطابق به این تحلیل و ارزیابی هایی که ما شما مطرح میشه داشته باشیم، 5 سال حکومت امارت اسلامی چگونه گذشت، در کدام ابعاد دستاوردهای مطرح شده، آیا ما به عنوان یک حکومت پیشرونده میتونیم این ارزیابی بکنیم یا به عنوان یک حکومتی که هنوزم با چالش‌های عدیده مواجه هست ارزیابی بکنیم. خب برمیگردم من فکر میکنم بیشتر از اینکه ما با تجربه گذشته و با نحوه حکومتداری هایی که در گذشته داشتیم، شکنندگی حکومت های گذشته در ابعاد مختلف، چه در عرصه مسائل اقتصادی، چه در مسائل استراتژیک و استفاده از موقعیت ژئوپلیتیک افغانستان، چالش هایی را داشتن، یعنی نتونستن طی سالیات مختلف او چالش ها را حل بکنه. با آمدن امارت اسلامی بحث اساسی تغییر سیاست امنیتی و تغییر سیاست اقتصادی یا سیاست اقتصاد محور چیزی بود که عملا در اوایل شکلگیری و گرفتن زعام حکومت به دست امارت اسلامی آمد مطرح شد. سیاست کلان اقتصادی تحت عنوان سیاست اقتصاد محور که بر اساس این نوع تفکر سیاست اقتصاد محور مراودات اقتصادی با کشورهای منطقه بود. افغانستان بنابر موقعیت ژئوپلیتیکی که قرار داره و ارزش ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیکی که افغانستان عملاً واقع شده میتونه به عنوان دروازه و خواستگاه ترانزیت بین غرب و شرق قرار بگیره. بنابر این دلیل این میطلبی است که سیاستمدارا و پالیسی سازهای کلان در افغانستان، مسئولین و منصوبین حکومت ها خصوصا امارت اسلامی، این سیاست را تدوین بکنه، هم در تئوری تدوین بکنه و هم در عمل پیاده بکنه. خب امارت اسلامی در قسمت تدوین در تئوری و تعیین در عمل نگاه مثبتی را بازی کرده، یعنی توانست که دیدگاه مثبت کشورهای آسیای جنوبی را ترکمنستان. اگر به طور خلاص بگید دستاوردها در 5 سال از امارت اسلامی چی بوده؟ خب اگر ممکنه دستاوردهای عظیم و در عرصه‌های مختلف دستاوردهای وجود داشته باشه، اگر به صورت مثال جهت ارائه استدلال‌های لازم و منطقی اگر به این بحث مطرح بکنیم، من فکر میکنم یکی از مباحث اساسی انتقال انرژی از آسیای جنوبی و سایر کشورها خصوصا آسیای جنوبی و از طریق آسیای جنوبی و سایر کشورهایی که عملاً نیاز به انرژی صادراتی داره.
خب این بحث اسکلان است که از کاسای گازار گرفته تا توتاب این مسائل انرژیکی را که عملا مطرح میکنیم و پیشرفت‌های 60% 80% اینا عملا مطرح میشه مطابق با آمار و ارقامی که رسانه‌های مستقل ارائه میکنه. خب یک نگاه مثبت و نگاه واقع گرایانه نسبت به آینده افغانستان برای ما شکل میده. خب بر اساس این باور و برداشت‌هایی که ما شما عملا مطرح میکنیم، خب اگر یک بحثی را به صورت خلاصه تر ایره مطرح بکنیم، ما 5 سال گذشته امارت اسلامی را به عنوان یک حکومتی که در حال تکاپوست چالش ها را حل میکنه و مسیرهای لازم را به خاطر مطرح شدن افغانستان در ابعاد اقتصادی زمینه سازی میکنه، مثبت، سازنده و قابل قبول میدانیم. اگر آقای حسینی راجع به 24 اسد پرسان کنم، این یک روز صرف نام یک روز نیست، روزی است که نظام جمهوری سقوط کرد، امارت اسلامی به قدرت رسید. اگر بر ما بگویید که علت سقوط جمهوری چی بود؟ خب دلایل و عوامل متعددی میتونه نظام جمهوریت در سقوط نظام جمهوریت نقش داشته باشه. من جمله ببینین ما اینطور برداشت میکنیم به عنوان کسی که دانش آموخته علوم سیاسی و روابط بین الملل در دنیا هستیم، دو تفکر یا دو عوامل اساسی باعث ریزش حکومت ها و سقوط حکومت ها میشه از لحاظ تئوری و نظری و عملی. یکی که اغتشاشات داخلی، دوم مداخلات خارجی. اگر این دو عوامل وجود داشته باشه هر حکومت ممکنه در آینده سقوط بکنه. این دو عوامل در نظام جمهوری وجود داشت؟ عملاً در نظام جمهوریت اغتشاشات داخلی به صورت عدیده بود. ببینید ساختارهای قدرت تو تقسیم شده بود که بر اساس گرایش ها، بر اساس مسائل قومی، بر اساس مسائل سمتی اینا تقسیم بندی شده بود. ولایت های افغانستان را جزایر تحت عنوان جزایر قدرت مدیریت می‌کرد. اگر تصمیم گیرنده او دولت کی بود نظام جمهوری؟ آیا کشورهای بیرونی کسایی که حضور داشتن یا خودشان تصمیم گیرنده بودن؟ بحث اغتشاشات داخلی زمینه مداخلات خارجی را عملا مساعد ساخته بود. نزدیک به 40 چند کشور در افغانستان پروژه داشت، نقش داشت. زمانی که در ابعاد اقتصادی همکاری میکرد، یقینا که در ابعاد سیاسی میتونست تاثیرات قابل ملاحظه داشته باشه. سایر کشورها، ایالات متحده آمریکا خود در اصل تعیین کننده سیاست کلان افغانستان در سطح منطقه و جهان بود. خب پس به این نوع نگاه که عملا اغتشاشات در داخل و مداخلات در خارج، یقینا که بحث جمهوریت در نهایتش وابستگی های عظیم اقتصادی، نظامی، سیاسی و فکری را به او کشورها پیدا کرده بود. زمان قطع این نیازمندی های فکری و لوجستیکی و اکمالاتی زمانی که پیش می آمد، عملا حکومت به سوی ورشکستگی و سقوط یا حداقل عدم توجه و تمکین به خواست مردم افغانستان شکل می گرفت که این تضاد درونی در داخل حکومت و نیازمندی های خارجی بیرون از حکومت باعث شد که در نهایت جمهوریت بپاشه. اما بله، مسائل خردریزی که ناشی از تضاد درونی، بحث فساد مطرح بود، بحث سمتگرایی، جهتگرایی مطرح بود و عدم پاسخگویی مسئولین نظام به مردم بحث اساسی دیگه ای بود. خب هیچ مسئول خود را پاسخگو به ملت و مردم نمیدانست. خب ببینید چرا؟ به خاطر اینکه تعیین کننده زعام یا تعیین کننده نقش سیاسی در افغانستان بیشتر مردم افغانستان نبوده. مردم افغانستان نقش کمتری میتونست بازی بکنه. خب بنابر این دلیل صلاحیتاش چرا محدود بود؟ خب وابستگی، عوامل کوتاهش اگه بگوین، وابستگی و عدم استقلالیت فکری در داخل افغانستان. خب زمانی که وابستگی وجود داشته باشه و استقلالیت فکری وجود نداشته باشه، یقینا اینها خود را پاسخگو به منبع و اساسی که اینها را تعیین میکنه، تعیین تکلیف میکنه یا جهت فکری برشان میده، اینا تعیین کننده بودن. یا اگر بحث ساختارهای احزاب بودن یا شخصیت‌های دیگه‌ای بودن یا خارجی ها بودن، اینها خود را به مردم پاسخگو نمی‌دانست. بنابر این دلایل و عوامل هر روز عمر نظامی تحت عنوان ساختار جمهوریتی که به تمثیل تحت عنوان جمهوریت بود ولی چیزی تحت عنوان جمهوریت مشابهت با ساختار و مبانی اساسی دموکراسی و جمهوریت وجود نداشت. ببینید من مثال عینی میزنم. در یک روز هم اپوزیسیون و هم کسی که خود را برنده انتخابات میدانست مراسم تحلیف برگزار میکرد. خب کجای جمهوریت چنین نگرش وجود داره؟
یک رئیس جمهور در ساختار وجود داره، یک زمینه تألیف و یک فرد برای تألیف آماده میشه. خب ما دیدیم عملا تضادها را که یک روز واحد، یک ساعت واحد در دو طرف یک دیوار دو شخص آمد. یعنی اختلافات به اوج رسیده بود، اختلافاتی وجود داشت که همزمان دو رئیس جمهور خود کاندید اعلان میکرد که من رئیس جمهور هستم، خودش رئیس جمهور. خب بله، اینجا اعلان میکرد و نقش میانجیگری مردم افغانستان تعیین کننده نبود و این خارجی ها بود که با در نهایت به صلح یا به یک تفاهم نامه سیاسی دست پیدا میکرد که برآیند او تفاهم نامه سیاسی جز بربادی افغانستان، جز تمکین به خواست و نیت خارجی ها چیزی برای مردم افغانستان به بار نیاورد و در نهایتش اینمی عدم تمکین به خواست مردم افغانستان و تضادهای ساختاری، تضادهای سیاسی و عدم پذیرش به توقعات و خواست مردم در نهایت نظامی تحت عنوان نظام جمهوریت را برباد کرد و فرو پاشید. آقای حسینی، دوره امارت 5 سالش هم کامل می شود، یعنی کامل شد دیگه، اما تا اکنون در سطح جهان یک روسیه، کشور روسیه است که به رسمیت شناختن، اما کشورهای دیگه تا اکنون نگفته که به رسمیت میشناسم و نه هم به رسمیت شناخته. به نظر شما چرا امارت اسلامی را به رسمیت نمیشناسه، در حالی که امارت اسلامی میگوید که مثلا ما در بخش امنیتی در 34 ولایت حاکمیت خود داریم، در بخش اقتصادی یک نظام شریعتی را به بار آوردیم؟ در این باز چرا کشورهای بیرونی حاضر نمیشه که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه؟ خب من فکر میکنم بیشتر بر اساس تفکرات یا تضادهای فکری در غرب و شرق است. امروز روسیه به رسمیت شناخته و کشورهای عدیده با افغانستان روابطی دو فاکتور داره، یعنی گسترش روابط اقتصادی عملا امروز در بین افغانستان و آسیای جنوبی مطرحه. خب چرا عملا نمیخواد به رسمیت بشناسه؟ یکی که تحت تأثیر تفکرات لیبرالی هست، یعنی تحت تأثیر تفکرات غربی هست. اینا از لحاظ تئوری رسمیت شناسی تعریف ساده مطرح میکنه، میگه هر آن قدرتی که زمین، سرزمین، حاکمیت و حکومت را در دست داشت میتونه باید به رسمیت شناخته شود. خب عملا امروز همه افغانستان تحت قیادت امارت اسلامی قرار داره. کشورهای غرب به دنبال چیست؟ از امارت خود درخواستشان چیست؟ بله، من فکر میکنم یک سلسله مباحث فکری و تئوری که اونا مطرح میکنن، امروز بحث مسائل حقوق بشری ابزاری رو که مطرح میکنه، میگه آنچه که حقوق بشر ما تعریف میکنیم شما باید تطبیق بکنید. این مسائل است که در یک سلسله تضادهای فکری و درونی واقع میشه. خب امارت اسلامی بر اساس داشته‌های اسلامی و مسائل و نصوص شرعی مباحث را حقوق بشر اسلامی را تعریف میکنه، ولی اونا حقوق بشر غربی تمایل به تطبیق حقوق بشر غربی داره. خب در این حالت یک بحث اساسی، یک دوم بحث منافع، تأمین منافع حداکثری کشور هاست. خب کشورهای اروپایی غربی در صدد تأمین منافع حداکثری خود است. خب این طرف امارت اسلامی تلاش میکنه بله منافع دو طرف تامین شه و منافع یک بازی برد به رسمیت شناسی برد شکل بگیره. همون قسمتی که حکومت و مردم افغانستان منفعت تامین میشه، حاضر به اون اندازه منفعت کشورهای غربی تامین شه و نه که اونا به این باور باشن که حد اکثر منافع غربی تامین شه و حد اقل منافع مردم افغانستان مد نظر گرفته. بنابراین دلایل و عوامل ما فکر میکنیم این تضادها و عوامل وجود داره که ما تا حالا نتونستیم به مو سمت و سو کشانده شویم و به سمتی که میخوایم برسیم. امارت اسلامی مقامش میگه که مثلا ما بیشتر از 40 کشور ما روابط دیپلماتیک داریم، حتی این را ترجیح میده به اینکه یعنی حتی به طور رسمیت شناخته واری از ما سفارت داریم. اما کشورهایی که یا امرایشان روابط خوب داره، روابط دیپلماتیک داره، چرا حاضر نمیشه که به طور علنی بگه که ما شما را به رسمیت میشناسیم؟ خب یک کوتاه بگویید چون وقت برنامه تمام است. به خاطر یک قاعده کلی در نحوه پذیرش دیپلماسی در منطقه وجود داره، در دنیا وجود داره. ما عملا بحث یا یک اصطلاح علمی است میگه تأمین رابطه به صورت دیفاکتو. خب این یک حالتی از حالت امتحانی هست که عملا اونا استفاده میکنه، چیزی که در افغانستان هم در صددش هست. میگه ما مشروطی به انجام میدیم، اقدامات را صورت میگیریم، تعاملات را انجام میدیم، سفارت شما را باز میکنیم، منافع شما تامین شود، منافع ما تامین شود، اما به سوی
پذیرش کامل افغانستان به امارت اسلامی حرکت نمیکنه، خب اینا باز هم یک دلخورگی، یک ترددیه که ایالات متحده آمریکا برای اینا خلق کرده، به خاطری که ایالات متحده آمریکا ناراض نشه و نحوه سیاستش به اینها بر نخوره، بیشتر تقسیم بندی به سوی تفکرات لیبرالی است. اینا تلاش میکنه چیزی که ایالات متحده آمریکا تعریف بکنه، تأمین بکنه، تمثیل بکنه، اینا جهتدار همون سیاست هست. اگر امریکا امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، همه کشورها آماده است که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه. من فکر میکنم اکثر کشورها خواد بود که امارت اسلامی را به رسمیت بشناسه، اما دیری نخواهید پایید که ممکنه بعضی از کشورهای اسلامی دیگر هم در جمع کشورها اضافه شود که امارت اسلامی را با رابطه مثبت به رسمیت بشناسه و تعاملات گسترده را با مردم افغانستان و امارت اسلامی داشته باشه. ما به این باور هستیم که روزی میرسه، ممکنه دور نباشه که سایر کشورهای اسلامی هم به این سمت، خصوصا کشورهای منطقه، تمایل رسمیت شناسی با امارت اسلامی را داره. بینندگان عزیز، برنامه ما به اینجا به پایان رسید. تا بعد، الله نگهدار.